هلو ګرانو ماشومانو زه کیکې لوبه کوم. هلو ګرانو ماشومانو، قدرمنو میندو، پلرونو، سلامونه او نیکې هیلې. په تیرو ویډیوګانو کې ځینو دوستانو غوښتنه کړې وه چې تاسو څنګه وتوانېدلی ارشک ته یو دوه درې د اعدادو شکل ور زده کړئ چې دی اوس کولی شي ولیکي ولولي. هغه موږ بېلابېلو طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې موږ پارې یا قطعې چې اوس په هر کور کې شته دي دا مو له هغو نورو قطعو نه بېلې کړې، یوازې له 2 تر 10 پورې مو هغه قطعې پرېښودې چې اعداد پرې نوشته دي. په لومړي سر کې ما کوشش کولو چې اعداد ترې پټ کړم، یوازې نښې ورته پرېږدم. اشکه دا څو دي؟ 1 2 او دا څو دي؟ 2. په دې ډول باندې مې کوشش وکړ چې دی د اعدادو د شکل سره بلد شي. دته مې رول ورکولو چې زما نه پوښتنه وکړي. یو لکه داسې 1 2 3 4 5 6 7 8 دي. که هڅه وشي ټولې قطعې ماشوم ته ورکړل شي چې هغه یې وویشي. هدې ښېګڼه به دا وي چې هغه به وکولی شي پرې زده کړي چې یو زما یو ستا یو زما یو ستا. هر شکه دا وویشه. یو 2 آفرین 3 4 5 Driver, څلور دېرش 5 دېرش 6 دېرش 7 دېرش. دا لوبه کولی شئ د هغو ماشومانو سره چې عمرونه یې 4 کلن نه شروع وي تر 6 کلنۍ پورې کولی شئ دا لوبه ورسره وکړئ. په دې لوبه کې کوشش کېږي چې دوی هغه اعداد په یاد کې پاتې شي او د هر یوه سره باید حساب وکړي شي. اشکه لوبه شروع ده. څو ما 6 ودېرې دا څو دي؟ 1 2 3 4 5 دا ما 2 ما 5 ما 7 ما 2 ما 7 ما 3 ما 10 ما 3 ما 7 ما 5 ما 10 ما 10 بیا ما څه دې وکړل؟ بیا ما 10 وګټې. په دو ډول باندې ماشوم کولی شي هغه عادت په ذهن کې پاتې شي چې ما په څو باندې ګټلي وو. دا که څو وارې تکرار شي دوی کولی شي په 2 کې هم وګټي، په 4 کې هم وګټي، په 6 کې هم وګټي، په 10 کې هم وګټي. په دې ډول یې هغه په ذهن کې پاتې کېږي. 1 2 3 4 5 دا 5 دي. ما 6 ما 8 د ما 8 ما وګټله. ما 8 ما 2 ما 4 ما 5 ما 9 ما 7 ما 9 ما 2 ما 7 ما بیا ما په بیا وګټله. قدرمنو تاسې کولی شئ په دغه طریقه باندې ماشوم ته د اعدادو شکل ور زده کړئ. زما چینل سبسکرایب کړئ. خپلو ماشومانو سره یې وګورئ.